وای مال د سترګو حساب راکا او چې ته به نه وې ما به لارې ته کاتنه. په دې ټپه باندې بلنه ورکوو فضل خالق بونیری صاحب ته چې هغه راشي او زموږ سره خپل کلام شریک کړي. ستاسو د لاسونو په پړکا کې راځي فضل خالق بونیری. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول راغلو میلمنو ته نیکې هیلې احترامات او ډیره مینه او د قلم پښتو ادبي ټولنې د ټولو ملګرو ډیره مننه کوم چې د منیر د قلم پښتو ادبي ټولنې د ټولو غړو ډیره مننه کوم چې د منیر بونیری په درناوي کې دا پروګرام را جوړ کړو. موږ ته یې بلنه راکړه او بیا یې د دې جوګه وګڼلو چې سټیج ته یې راوبوختو. د صدر صاحب اجازت غواړو دا یو څو شعرونه دي. دا خپل تاریخ په هر بچي بچي د قام ته رسو، دا خپل تاریخ په هر بچی بچی د قام ته رسو، دا خپل ژبه به که خیر وي لوړ مقام ته رسو. مننه کومو حالات رستو راکاږي څه پروا نشته دی، موږ به مخکې مخکې ځو پښتو به بام ته رسو. ډیره مننه کوم. دا خپل تاریخ په هر بچی بچی د قام ته رسو، دا خپل ژبه به که خیر وي لوړ مقام ته رسو. کومو حالات رستو راکاږي هیڅ پروا نشته دی، موږ به مخکې مخکې ځو پښتو به بام ته رسو. پښتانه چې د زړه په غوږو واوري داسې چغې د وحدت ایستل پکار دي. خپل به خپل وي او پردي به هما خپل شي، خو د زړه نه یو نفرت ایستل پکار دي. مننه. شبنم د ګل په لمبه غېږ کې د نرمۍ په سبب پسرو لمبو د کېدې شي هډو ګرانه نه ده. ګرانه خدا ده چې ازغې د ځانه جوړ کې سړی که څوک ګلاب لالارې دې شي هډو ګرانه نه ده. موږ خړو اوبو په سر اغوستي یو لاس اچوو ځکه هر یو بوټي ته هیڅ نه دي پنځه بوټي جدا جدا رب ورکړی زور دی پوره موټي ته. غزل عرض دی دلته د ګلو د رخسار معنی څوک نه پیژني، د بلبلانو د چغار معنی څوک نه پیژني. دلته هر چا سترګې وینځلي د شهوت په اوبو، دلته د مینې د اظهار معنی څوک نه پیژني. هغه چې زړه به یې د زړه په بدله ورکوو، هغه چې زړه به یې د زړه په بدله ورکوو، دلته د دغه هغه چې زړه به یې هغه چې زړه به یې د زړه په بدله ورکوو، دلته د دغه کاروبار معنی څوک نه پیژني. ډیره مننه. چې زړه کې درد نه وي، احساس نه وي او فکر نه وي، بیا خو د دغه تورو یار معنی څوک نه پیژني. ډیره مننه. جهان مننه. چې زړه کې درد نه وي، احساس نه وي او فکر نه وي، بیا خو د دغه تورو یار معنی څوک نه پیژني. په ده به و چرته د دوه زړونو تړون خپلو کې، په ده به و چرته د دوه زړونو تړون خپلو کې، اوس خو په خدای ګودرې بار معنی څوک نه پیژني. مننه. زنګېده غواړي خو د زلفو په اوږدو ټالونو، د ان الحق منصور او دار معنی څوک نه پیژني. مننه. زنګېده غواړي خو د زلفو په اوږدو ټالونو، د ان الحق منصور او دار معنی څوک نه پیژني. ماله یې وینه کړله وچه هم په ځان یې کړمه، ماله یې وینه کړله وچه هم په ځان یې کړمه، د زاره چاو د انتظار معنی څوک نه پیژني. په کار لګیا خلقو د کار، په کار لګیا خلقو په کار
د کار ځان ویستو که کار کوي منم د کار معنی څوک نه پیژني مننه او د بعضې خلق فضل خالقه خپل ځانونه ښایي دا بعضې خلق فضل خالقه خپل ځانونه ښایي د بعضې خلقو د کردار معنی څوک نه پیژني جهان مننه